ډیری خلک به تاسو په دې معاشره کې لیدلی وي چې په دې روژه مبارکه کې چکلډو کوي او یا کم سریالونه او فلمونه ګوري، یا د دې ترڅنګ کم په تاریخ باندې جوړ شوي، په اسلامي تاریخ باندې کم جوړ شوي فلمونه لکه ارطغرل شو او داسې په ترکی د عثمانیینو په خلافت جوړ شوي فلمونه، داسې فلمونه ګوري د دې د خاطره چې دا روژه زمونږ لنډه شي او د دې په موخه او غرض باندې چې تر څو موږ په لوږه او تنده باندې پوه نه شو. دا کول په روژه مبارکه کې څنګه دي؟ داسې فلمونه، سریالونه، الله لعب، فضول کارونه، دا ټول په روژه مبارکه کې منع دي. ولی قرآن کې الله جل شانه فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وایي چې مؤمنانو وایي دا روژه په تاسو باندې فرض ده، دا په مخکینیو امتونو باندې فرض وه او د الله حکمت پکې څه شی دی چې تاسو تقواداره سئ. نو تقوا دا نه ده، تقوا دا ده چې د الله په ذکر باندې ژبه لمده وساتئ، قرآن تلاوت کوي، نیکې خبرې وکړئ، مواعظ حسنه وکړئ. حتی امام بخاری رحمه الله یو حدیث مبارک ذکر کړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت ده. هغه محبوب علیه السلام فرمایلی دي چې من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه کما قال علیه الصلاة والسلام. څوک چې وایي بدې خبرې، منکر او ناروا شیزونه او په دې باندې عمل پرې نږدي، نو الله ته دا حاجت نشته ده چې د خوراک او څښاک بند کړی دی وایي چې زه روژه یم. نه نه، اصل کې روژه دا ده چې د ګناهونو نه، د لهو لعب نه، د فضولیاتو نه، د منکراتو نه، ناوړه شیانو نه مونږ پرهیز وکړو. نو عزیزانو، دا کارونه د تاسو د عبادت ټول تباه و برباد کوي. روژه د الله د طرف نه یو بونس چانس د موږ تاسو ته راکړلی شوی دی. نو دې نه باید عظیم فضیلت او عظیم منقبت نه باید مونږ محرومه نشو د روژې.